د خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیاروونکي ملغلرې جوړوي د خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیاروونکي ملغلرې جوړوي بارود تیاروونکي ملغلرې جوړوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او سپېڅلي خدای په نامه درنو هیوادوالو وخت مو په خیر. د سالنګونو لویه او تاریخي لاره هغه چې 4 سوداګریز بندرونه او نږدې 9 ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. څه موده وړاندې مو راپور ولیدی چې د دغې لارې لومړني چارې پیل سوي وي، ولې نن زیری درکوو چې خوشبختانه تیراندازي د دغې لارې پیل سوې ده. دغه ډامپره کې تاسو وینئ چې دوی داخلیږي او د تونل له هغه داخلي چارې په پاخه او اساسي توګه باندې رغیږي. دا شیبه دغه شهره د مسؤلینو په وینا باندې چې نږدې 80% چارې د پخېدا یا د تیراندازي پای ته رسېدلې دي او پاتې 40% چارې هم تر ژمي پورې به بشپړې سي. ورځو موږ دغلته له میشتو مسؤلینو، کارګرو او نورو هغو کسانو سره چې په دې پروژه کې کار کوي خبرې اترې لرو. چا ښکته کړلې سترګې سپېرې ځمکې ته د عجز چا ښکته کړلې سترګې سپېرې ځمکې ته د عجز څوک الوزي فضا ته او وزرې جوړوي. صاحب وخت بخیر. خوشحاله اوسئ، مننه، ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. کیمرې خواته وګورئ. نوم یې محمد اسلم نصرت د شمالي سالنګ د کیفیت او آمر. انجینر صاحب افتخار مو یاست چې په دغه سړه هوا کې د سالنګ په وضعیت کې تاسې کار کوئ. باور کوم موږ ته انرژي رابخښي. خوشحاله اوسئ، الله هم خوشحاله ساته. د کار په اړه باندې راته ووایاست. اول که دومره خبره وکړئ چې د سالنګونو د تونل چارې تقریبا څو متره دی، په هغه اساسي څو خبرې کوي راته اول کې وکړئ. دا پیمنټ چې دی 3 طبقې دی چې فلټر لیر دی، سیمنټ ریټډ بیس دی او سی آر سی پی چې آهن کانکریټ دی. هغه نو فلټر لیر دی موږ تکمیل مکمل ختم شوی دی. سیمنټ ریټډ بیس چې دی تقریبا د موږ 50% نن یې ختموو. سی آر سی پی چې ده یا آهن کانکریټ ټاپ لیر چې دی هغه تر اوسه نه دی شروع شوی. د ده پروسې تکمیلېدو نه به وروسته انشاءالله هغه تکمیلوي. یعنې دا اطمینان انشاءالله موږ ولرو چې وروستۍ اخري مرحله یا اخري پروسه هم د دغه نږدې تر ژمي پورې چې انشاءالله تاسو 2 میاشتې ټارګېټ لرئ ختمېږي. انشاءالله موږ هدف دی چې تا آخر د میزانه خپل ټول کارونه تکمیل کړو. خو دا چون د جغرافیې د نګاه نه او د هوا جوي حالات د نګاه نه یوه سخته ساحه ده، نو موږ بعضې مشکلات لرو چې مثلا ماشینري خراب شي، پیور خراب شي، د هغو ته زر رسیدګي نه کړي. دغه سړوالی د اکسیجن سړوالی او د اکسیجن نشتون بل چلنج دی د پروژې دپاره. خو انشاءالله موږ په ټول توان او کوشش کوو چې خپل هدف مخکې د یخ د را رسېدنه تکمیل کړو. بارود تیاروونکي ملغلرې جوړوي بارود تیاروونکي ملغلرې جوړوي. نظام ساتل دانش ملنګه هوډ فولادي غواړي. انجینر صاحب وخت مو په خیر. مننه کورو داس ښه راغلاست سالنګو ته په خیر سره او انشاءالله. تاسو ته کله ځان ورور پکې. زه انجینر محمد الله یم، د جنوبي سالنګ تخنیکي مسؤلیت لرم دغه پروژې او دغه پروژه تقریبا څه کېږي او تونل کې کار مو شروع کړی، یوه میاشت کې تونل کې مو کار شروع کړی ده. الحمدلله کارونه خو یې نسبتا ډېر ښه روان دي. انجینر صاحب محترم که راته ووایاست چې خاص د تونلونو برخه که یاده کړو موږ څو فیصده کارونه بشپړ سوي دي؟ د تونلونو هغه لیرونه کوم طبقات چې په ډیزاین کې ارتباط سرځي تقریبا موږ له هغه طبقاتو نه 50 شاوخوا کار هغه وخت تللی ده. 50 بل طبقات چې هغه اساسي کار ده هغه انشاءالله په دې زورو کې موږ شروع کوو. اوس به موږ ډرایلینګ کانکریټ شروع کړي دي. د ډرایلینګ کانکریټ خلاصېږي مطابق مستقیم موږ آر سی سی کانکریټ ته یا سی آر سی پي کانکریټ شروع کوو انشاءالله. د دې مخ روان یو. زما در دا شی دی چې دغه کانکریټ چې موږ وینو یعنې یو لاس بل پاته ده.
او دغه کانګریډ له پاسه بل کانګریډ چول کیږي چې هغه سی ار سی پی یا ار سی سی کانګریډ چول کیږي چې هغه مین اساسي کانګریډ هغه کانګریډ یعنی وروستۍ برخه هغه وروستۍ برخه هغه ده که دا تونلونه جوړیږي د پخوا په پرتله به په لوړ کیفیت وي ځکه دا موږ که وګورو په ډېر لوړ کیفیت پخوا هم جوړ شوي وو او که به دا کیفیت تر هغو لا هم بالا وي یو څه زه په اطمینان ویلی سم دا چې موږ معلومات کېږي زه په دا لږ ډېر کمه تجربه باندې دومره ته ویلی سم چې یو وړوکی انجینر په صفت باندې چې د مخکې چې کوم کار سوی و دلته په دې تونلونو کې ټول اسفالټ کار سوي وو نو اسفالټ په تونل کې دې ساحه کې دا ساحه یخبندانه دلته نتیجه نه ورکوي دلته که کار هم نتیجه ورکوي کانګریډ ار سی سی کانګریډ دا چې نتیجه ورکوي نو الحمدلله اوسني وزارت چې فایده مې چې تصمیم نیولی د کانګریډ په ارتباط باندې ار سی سی کانګریډ بالخصوص دې نتیجه انشاءالله بهتره ده ښه ده د هغو نه په سلګونو چنده لوړه ده ځکه چې مخته کار سوی ټول اسفالټ کار سوي وو د اسفالټ نتیجه موږ ولیده چې کار په تېر سو په کال به بعد به خراب سوي وو مګر الحمدلله اوس دا کانګریډ دی کانګریس بلای مو وایي 15 کاله کار ورکوي پسې خبرې جوړوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي د خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي د ټیسټ یا د چکېدا هغه برخه ده په دې سړک کې چې تر څو معلوم سي چې مواد څومره با کیفیته دي او هغه دوی چې کار کړی ده څومره نتیجه ورکړې انجینر صاحب وخت مو بخیر مننه وروره ښه دی مننه ژوندی اوسې وروره تاسې نوم دوستانو ته ووایئ ما نوم عزیز الرحمن ځاځی دی موږ د پیسوي لبراتوار والا یو ډېر ښه ډېر ښه اوس عملا دغلته څه ترسره کېږي کاچوغه مو بخي ورسره پرځای لکه دیګ دي خو دا موږ کمپکشن ټیسټ کوو کمپکشن ټیسټ کوو بیا دې مقامات ګورو یعنی 98% دا مقامات پوره کوای شي که نه د دې دپاره معلومیږي چې کیفیت د موادو څنګه دی صحیح لوېدلي نه دي کومه برخه یعنی دغه شی مخته وړل کېږي یو د دې کمپکشن مو لمو نوره ټیسټونه مو لبراتوار کې کړي دي ام ډي ټي م پیدا کړی دی د هغې په وجې نه اوس دلته موږ کمپکشن د دې پیدا کوو چې آیا دغه کمپکشن پوره کوای شي که نه 98 ریکویر دی د هغه مو لموو چې هغه پوره کوای شي که نه اوس دغه ګور لګیا یو هغه کوو کمپکشن ټیسټ کوو تخنیکي لحاظ کوو یعنی تاسو دغلته مسؤل د دې برخې یاست بله یو موږ مسؤل د دغې برخې د بیسوي لبراتوار څومره اطمینان ورکوي چې انشاءالله تاسو په خپل کار کې بریالي یاست یاره انشاءالله موږ خپله ډېر کوشش کوو ځکه چې دا یوه ملي پروژه دی یعنې ډېره مهمه پروژه دی او ډېر په صحیح سټنډرډ ډول نه جوړېږي موږ خپله ډېر کوشش کوو موږ مشران موږ ته خپله وایي تاسو کوشش کوئ چې ښه ډول نه اساسي ډول نه دا کار وکړو موږ خپله ډېره کوشش دی چې ښه کار وشي صحیح کار وشي د یو انجینر په توګه د یو مسلکي کس په توګه څومره انرژي اخلئ چې خپل وطن کې کار کوئ زه ډېر خوشحاله یم ویاړ کوم وروره زه ډېر ویاړ کوم چې زه په خپل وطن کې کار کوم او یوه ملي پروژه ده یوه اساسي پروژه ده او ډېره صحیح پروژه ده انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د هرې نګاه نه وي ځان به ونه سپموو شپه ورځ موږ دا کوشش وکړو د خلکو دپاره د ولس دپاره چې ښه کار وشي صحیح کار وشي درکړه حقه لار د ازادۍ غزلې لیکي چا درکړه حقه لار د ازادۍ غزلې لیکي څوک اوس هم زنګوي رباب سندرې انجینر صاحب ستاسو نوم دوستانو ته ووایئ او خپله وظیفه مو ورته زه بشیر احمد شیرزو یم د وتیزای ګلوبال بلډرز شرکت د سیفټي اینڈ هیلث منیجر یم یعنی ستاسو وظیفه که موږ په پښتو کې دوستانو ته تشریح کړو کومه زما وظیفه دلته مسؤلیت او مراقبت ده چې کارګر موټر او وسایل د ښه وساتل سي او خلکو ته ښه رهنمایي وسي چې څوک خپل ځان خوږ نه کړي او موټر ټکر نه سي او ساحه مسؤونه سي چې کله ساحه مسؤونه سي بیا ښه کولی شو کار وکړو او که چیرې خدای مه کړه دلته یو څوک د اکسیجن له وجې لکه موږ سره مخېږي بل شی کېږي تاسو سیار ټیم سره بیا ارتباط نیسئ موږ الحمدلله د سیار ټیم سره کلینیک سره چې دوام ګولایي کې قرار لري کلینیک کې هغوی سره هماهنګ یو مخابرې هم لرو ټلیفون هم لرو او الحمدلله دلته فرست ایډ کیټ هم شته ده اولیه کومکونه اولیه او الحمدلله په وخت زمان سره اجرا کوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي د خدای رحم ته ګوره څومره لوی برادر جور هستی؟ خوب هستی بخیر هستی خیر خیرات شکر بخیر باشید کدام جای جمع کار میکنی بخیر؟ ما از کابل آمدیم از کابل آمدید؟ بله چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ یک دو ماه میشه بیادر ماشاءالله خیلی خوب همی
به زمستان هم آمادگی گرفتید؟ توکل به خدا دیگه، خدمت وطن است دیگه، کار میکنیم، آن معاشی ما میشه و آن خدمت ما میشه. بخیر باشید. چقدر خوش هستی که در مملکت خود برای زمینه کار مساعد شده و وطن ما آباد بشه؟ ما خوش میشیم بیادر در این که در ملک مردم بریم بیادر جان گپی بعد بزنم، ما افتخار میکنیم که وطن خود ما جور میشه. یعنی به این خوب است که جای دیگه نمیری، در مملکت دیگه نمیری، در ملک خود زمینه کار بکنی. ولی هم به می خوش هستیم، خدا کنه که همین وطن ما هم تو آرام باشه، برای همیشه هم تو گل و گلزار باشیم. ماشاءالله. باز در چقدر وقت میری خانه؟ اینجا خود بسیار امیال مسافر هستی، ماهانه میری، هفته‌وار میری؟ تا حالا که نرفتیم، یک دو ماه شده، ان شاء الله تصمیم داریم که در این چند روز بخیر. خانه خو بخیر تمام؟ ان شاء الله تمام. فضل خدا دوست. اطمینان برشان میدید؟ ان شاء الله ما هم هستیم، ان شاء الله کار میکنیم، برشان پیسه مایسه راه میکنیم. همین کار که جریان داره، شما برای دوستا که اینجا کار میکنه به یک انرژی و احساس وطنی کار میکنه؟ ان شاء الله فهمید، مثل فکر میکنیم که خانه خود ما را کار میکنیم. بخیر. ماشین نام چی داره؟ این لنگر است. به چه خاطر است؟ به خاطر همین تاخچه کار سرش میگرده، یک ذره که خدا نکنه بشینه محکم بیه. خودتون استاد هستی؟ قطعا می کار میکنیم، 2 ماه قطعا می کار میکنیم. خیلی شما دمی سمی کارگرای حساب نمیشه، فکر استاد؟ کار هم میکنیم، اینم کار میکنیم، بیل هم میگیریم، پروانه در هر کام باشه ما کار میکنیم. بخیر باشه، با عزت باشید. بارود تیارون کی ملغلری جوړوي د خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی. هغه څوک چې خولې پکښې تویې وي غواړي چې وطن آباد سي او د کور اقتصاد یې ورسره جوړ سي، هر څوک کوشش کوي چې خپله هڅه وکړي. بیادر وقت سلام علیکم، خوب است؟ شکر جان. نامتان چیه؟ نجیب الله. نجیب الله جان خوب هستی؟ شکر خوب است. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ همینجا یک نیم ماه میشه دیگه. از کشورهای دیگه که خوب است که همین کشور خود کار میکنی؟ خوب. خوش هستی انشالله؟ خوش هستم بخیر. با کدام دلیل خوش میشه که وطن آباد میشه یا چند پیسه برای تو میآید؟ وطن آباد میشه دیگه. تشکر لالا. سلام علیکم. سلام علیکم. جورتون بخیر. خیر خیرت. نامتان چی است؟ محمد ظاهر است. محمد ظاهر. بله. ظاهر جان خوب هستی؟ شکر، شما جورتین؟ شما چقدر ماه میشه که در مثالن کار میکنید؟ قریب یک ماه شده روز. یک ماه شده. شما هم در نمی شیفت هستی دیگه؟ بله آقا. کدام کارا رو پیش میبرید؟ کارای همی ماشین کار جای کار کردن نمیتونن اونجا رو مرد کار میکنن. بس شما که چی عادت گرفتی اکسیژن جای نداره ولی شما چیزی نمیشی؟ یگان وقت دلتنگ میآید بیرون میبرایم. کار که وطن آباد میشه رو جور میشه، خوش هستی؟ بله خوش هستم. چرا خوش نیستم وطن آباد باشه و ان شاء الله خوب زمینه کار برای وطن. بله بله. انرژی میگیری بخیر. شکر. چی گفتنی دارید؟ احساستان چی است؟ مقصد خوشحال هستم، مقصد صبر بکشه وطندارای ما کم تک به مشکل صدوار است. وقتا رای کلان است، رفت آمد زیاد داره اینجا، تا وقت بخیر جور میکنم زودتر. کل ما عجله میگیریم. وقت بخیر به اشتکای خود. چه روز کار میکنه شرکت ماشاءالله. یک وقت بخیر که دایی اشارات دیر میشه که اشتکای خود باز ورش قصه میکنه دایی با کار. انشالله امید، انشالله امید. تشکر. زنده باشین از شما هم. تشکر. خو بیا هم دنیا وال پسې خبرې جوړوي بارود تیارون کی ملغلرې جوړوي خو بیا هم دنیا وال پسې خبرې جوړوي. درنو هیوادوالو دا د سالنګونو تازه جزئیات چې له تاسو سره مشارک و چې د جنوبي سالنګ او شمالي سالنګ هغه تونلونه چې دي د هغوی چارې 80% بشپړې سوي دي او د ژمي چې باقي نږدې 1.5 او 2 میاشتې پاتې دي تر هغه وخته پورې به هم 10% چارې بشپړې سي. باقي چې دا پروژه ډېره او پراخه پروژه ده چې د ژوند نور سهولتونه به دغلته رامنځته کیږي. د هغه دپاره نږدې 2 کاله په بر کې نیسي، خو د خلکو د ضرورت پر اساس باندې دا کارونه خورا د مسؤلینو په وینا چې په بیړه او چټکۍ سره روان دي، د دې ترڅنګ کیفیت هم په نظر کې نیول سوی ده. د نورې دغسې آبادۍ، سوکالۍ او پیشرفت کارو په هیله زموږ نننی راپور هم سر ته ورسېدی. شاد او سرلوړي اوسئ.